افغان جګړې له وژنو او مالي لګښتونو پرته هیڅ کومه پایله نه درلوده. د امریکا د څرګرې ادارې CIA پخوانی لوړپوړی چارواکی فلیپ ژیرالد وایي چې افغان جګړې له وژنو او مالي لګښتونو پرته هیڅ کومه پایله نه درلوده. نوموړی چې کلونه یې په CIA کې د اطلاعاتي افسر په توګه دنده ترسره کړې وایي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې هیڅ هم ترلاسه نه کړل. د نوموړي په خبره د 20 کلونو په تیریدو لا هم امریکایانو افغان جګړې ته کوم څرګند تعریف پیدا نه کړ او نه د هدف او پایلو په اړه امریکایي ولس ته قناعت ورکړ. د CIA د څرګرې ادارې دغه پخوانی چارواکی زیاتوي چې امریکا په افغان جګړې ټریلیونونه ډالر ولګول، زرګونه کسان یې ووژل، خو یوازې دا نه چې ګټه یې ونه کړه بلکې په ټوله نړۍ کې د امریکا حیثیت مسخره کړ. باید وویل شي چې دغه امریکایي چارواکی داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې له 20 کلنې جګړې وروسته 95 سلنه امریکایي عسکر له افغانستانه وتلي او پاتې نور به هم د اګست میاشتې تر پایه ووځي.